بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، دخوك بغنبر صلى الله عليه وسلم سيرت من بيانو او دا وخت کم چې د سیرت بیانولو په دې دوران کې تیریږي په موږ باندې، نو دا په حقیقت کې د پیغمبر صلی الله علیه وسلم په ملګرتیا کې تیریږي، او دا د صحابه کرامو په ملګرتیا کې تیریږي. او دا خبره مې دې لپاره وکړه چې اکثر ځوانان د دې امت او خصوصا د پښتنو هغه نن مصروف دي په دې کې چې د پاکستان او د افغانستان کرکټ میچ، نو دا زموږ د پاره زیری دی او زمونږ د پاره د خوشحالي خبره ده. که څوک وخت تیری د کرکټیانو سره، نو موږ وخت تیرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره، او که څوک وخت تیری د کرکټیانو سره، نو موږ وخت تیرو د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د ملګرو د حقیقي ځوانانو سره. هغه ځوانان چې هغوی خپل بدن مال هر څه خوري کړیو د دې دین د پاره، د دې اسلام د پاره، ذکر الله سبحانه وتعالی غویلا اوچت مقام په دنیا او په آخرت په دوانو کې ور کړي، او ذکر الله سبحانه وتعالی غویلا عزت ور کړي، او د امت ته هغه پورې مخ کې نشیتلې چې سو پورې داغه زړو خلکو په نقش قدم نه ایتلې. دا فائدې د ساتي چې امت ته هغه وخت پورې مخ کې نشیتلې چې سو پورې دغه پوخانو مشرانو سلف صالحینو په لار نه ایتلی. لوبي شریعت دغه اجازت ورکوي، خو د شریعت په حدود کې دنه. خو چې کله تا یو لوبه د منځنه منکې، د دین نه دی منکې، د الله او د الله د پیغمبر نه دی منکې، نو بیا به د لوبه راوالي او دیوال به پیولي. نو ډیرو کسان ولیاذ بالله نن د دې میچ د پاره منځونه پرې خو دي. یو طرف نه میچ کې دو پلانی دا چلو کو، پلانی ملک دا چلو کو، د بل طرف نه आवाज کې دو حي على الصلاة حي على الفلاح. الله له طرف نه आवाज راشي د کامیابی طرف ته. الله بندگانو کامیابی په کرکټ کې کمزې کې چا موندلې ده. کامیابی کې په فوټبال او په کرکټ کې خو مزيب وي. نو یو سړی راولګي هغه د الله له طرف نه आवाज کوون کې आवाज و نوري، او دا ته ګرانی چې دې کرکټ دا بٹن د دې ټي وي دا بٹن بند کی روان شي منځله. بیا وی دې مولیانو ډیره سخته کړې ده مسله. ته وګورئ مولیان وی چې یعنی لوبي نشتی. دا چا نه دی ویلي چې لوبي نشتی. شریعت کې لوبي شتی، خو د شریعت په حدودو کې دن نشتی. او چې کله دا لوبي ته الله نه لري کوي او د پیغمبر نه لري کوي، نو په دې لوب باندې به تسکی. دستاسو د پاره زیره دی، او خصوصا د دې ځوانانو د پاره کم چې موږ سره ناشتي په دې مبارک مجلس کې، چې ان شاء الله د الله نه زمونږ امید دی په جنت کې هم د پیغمبر سره د قشان یو ځکینو باذن الله. او دا بوایو چې که خلکو هر سکتو په هر سکه مصروف وو،
خو منګ ستا په سیرت بیانولو کې مصروف او منګ ستا سیرت او رویدو کې مصروف او دغه په ازد کولو کې مصروف او هغه باندې عمل کولو کې مصروف تاسو ان شاء الله په دې نننی درس کې د یو څو ځوانانو واقعیت ووري دغه ځوانان دي صحیح خو یو هغه ځوان دی چې دغه صوباله وسره او بال وسره دی په امت سره اوچت کې او سبا د امت مخ کې بوزي چې مونږ پکې نه روزه پکې نه د الله یادول پکې نه د الله نه یره پکې نه د لوبي موږ نه غواړو او نه شریعت موږ ته روا کوي هغه شریعت په حدودو کې دنه څوک مباح لوبي او کې دغه اجازه شته شریعت دې سختی نه راوځي هر څه بند کړي د ځوانان کم چې تاسو به سیرت ووري دوم لوبي کولې دوم سونه زغلول واسونه به دې لپاره زغلول چې jihad کې به صحیح جنگ کوي دوی به منډي وایي دوی په پهلوانیم کوله را به سیرت کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم بو تناسو دوی مقابله کوي دوی به غشي وشتو دوی به د لامبو چلیز دکو دا نه چې شریعت دې تنګسیا جوړ کړي جار سه ختم کړي نشتی خدا خو د شریعت په حدودو کې دن نه دي چې دین اوزي به سره زمونږ سکار نشتی او نه زمونږ سره سکار شتي ولله الحمد سیرت کې مونږه مسله بیان کړی و چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کله مدینه ته لاړ نو الته یو کاری دو کو چې د يهودو سره معاهده وکړه دغه تفصیل تیر شوی په اخرنی درس کې يهودو سره معاهده وکړه دغه معاهده نه سوخ بعد قریشو اراده کړی و چې حملو کې په دې مسلمانانو باندې د هغه کسانو پلاس چې هغه په دې مدینه کې اوسېږي د مسلمانانو دشمنان دي الله وی ذلیل او غوی د عمله ونک بل کار غوی د دې دوران کې داو کو چې مسلمانان من کړو د عمرې نه وای کومه واقعا بیان کړو الله سبحانه وتعالى به اجازه ورکو مسلمانانو ته د جهاد اجازه ورکو او هغه مسله ما تفصیلا بیان کړو چې دا خبره په یو څو مراحل تیر شوې ده جهاد په اوله کې اجازت نو به اجازت ملاو شو بیا لازم شو درې مرحلې اجازت نو اجازت ملاو شو خو اجازت ملاویدو دا مطلب نه چې لازم دی به درې مرحله سوا جهاد لازم شو او دا خبرو سره ذکر کړو چې جهاد د لپاره خپل شروط دي او خپل آداب دي دا نه چې ټوپک او تور رواله او ورو دانګه که هر څه دی وکړو او که هر څنګه دی وکړو دا شریعت مونږ ته نه دی خولي الحمدلله د هرې خبرې شریعت خو وضاحت کړی او کمه چې کلم واقع کیږي دا زمونږ دی طرف نه واقع کیږي شریعت کې څه کمه نشته کله چې د جهاد اجازت ملاو شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوه کارونه وکړو یو کار داو کو چې د خواوشه د قومونو او قبایلو سره معاهده وکړي او د غوی سره د لوزونو وکړو چې موږ به تاسو ته سنوي تاسو موږ ته سنوي کوم چې په لاره کې کوم قومونه راتلو دغه تفصیل مخ ته روان دي ان شاء الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه حکمت او طریقه ده چې کار به دي کې هر طرف نه به دشمن ځان ته نه راګرمي چې ځان نه دی ور دغه جوړ کړي او هر چا سره لاسونه ارچه هر چا سره ته مقابله کړي یو سره به مونږ کی ټول به تراجم شي مخکې د يهودو سره معاهده وکړي چې يهود خودن نه دی مدینه کې به د خوښه چې مدینه خوښه کې کوم غټ خاندانونه دي او زورور خلک دي دا غوي سره معاهده وکړي دا غوي سره لیکل وکړي چې موږ تاسو ته سنوي تاسو به موږ ته سنوي دویم کار پیغمبر صلی الله علیه وسلم داو کو چې ټولګي به لګل د دې صحابه کرامو او دا به وته چې تاسو د لار ګوري کملار چې د تجارت ته قافلې به بتل راتلې حالات ته ګوري
نو د هغې به یو څو فایدې راوځي. د ټولګي چیزي او د حالات ګوري او رسول سلم به لیږل، نو د هغې به یو څو فایدې راوځي. یو فایده خو به دا راوځي چې د خوا او شا د لارو او د علاقو د هر څه علم به د مسلمانانو سره شي. نو دوی ته به پته وي چې به کم طرف باندې کومه لار راغلې ده، به کم طرف باندې کم قوم اوسي، او به کم طرف باندې زمونږ دپاره تک ښه دی، په کم باندې نه دی ښه، دا ټول به ورته پته ولګي. بل مکې ته کومه لار اسانه تللې ده، کومه لار د هغوی دی چې هغوی به اکثر راځي، دا ټول معلومات به په دې طریقې سره حاصلېږي. دویمه به دا فایده وشي چې کم مشرکان په مدینه کې دننه اوسېږي او کم بانډچیان چې د مدینې په خوا او شا کې اوسېږي، نو په دوی باندې به یو رعب او دبدبه راشي چې مسلمانان اوده نه دي، مسلمانان اوده نه دي او کمزوري نه دي. دا خبره دوی د دې نه معلومه کړه چې وخت په وخت پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان لیږي را لیږي، نو دوی ته پته ولګي چې دا کسان ویښ دي، کمزوري نه دي، تکړم دي، نو دوی به په دوی باندې د حمله کول خو پرې د حمله کولو سوچ به هم نه کوي. بله فایده به په دې کې دا راوځي چې قریش ته هم دا خبره ورسي چې ګوره مسلمانان هغه شان کمزوري نه دي څنګه چې په مکه کې وګورئ. اوس د هغوی ملک دی، د هغوی طاقت دی، د هغوی سره اسلحه ده، د هغوی سره سورلۍ دي، ځکه چې دا قافلې خو د هغوی دي کنه چې کمې ځي راځي. دوی به دا خبر هلته وړي نه چې څومره دوی دا خبر وړي چې موږ تلو قافله راووته راپسې د مسلمانانو، موږ په هغه ځای کې ولاړو، خلک راپسې رالو، کسان راپسې رالو. دا خبر چې هلته رسېدي دلاسه قریش کمزوری کېږي او یریږي. بله دې کې دا فایدم ده چې قریشو ته دا خبر رسول دی هغه مشرکانو ته چې کم رونه چې زمونږ په مکه کې دي وس کمزوري مسلمانان خو پاتې شي وکنه، د دوی سره که تاسو څه ظلم زیاتی کوئ نو ګوره د هغې به درنه تپوس کوو منګه. نو دوی په زړه کې به یره راشي، د دې یرې د لاسه به دوی د مسلمانانو دا تنګول دا به څه کي، دا به بند کي، او دې سوچ کې به شي چې یاره مسلمانانو سره هم طاقت شتي، د هغوی سره هم زور شتي او هغوی زموږ نه تپوس کولی شي. د دې نه مخکې چې موږ تفصیل شروع کړو د هغه سرایګانو کمی چې رسول صلی الله علیه وسلم لیږلي او کم صحابه کرام چې لیږلي دي او څوک یې لیږلي دي او څه دپاره یې لیږلي دي، د هغې نه مخکې د فایدې د ساتئ په سیرت کې به تاسو دا ټکي ډېر اورئ. غزوه، غزا پښتو کې ورته غزا وایي، او دغه شان سریه او دغه شان معرکه. د درې ټکي په سیرت کې ډېر مخې ته راځي، معرکه او سریه او بل څه شی غزوه. غزوه هغه جنگ ته ویل کېږي چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپله پای کې شریک دي، ته غزوه وایي. نو کله چې ته د یو جنگ په باره کې خبره کوې نو ګوره چې دې کې پیغمبر و که نه و. که پیغمبر پکې نه و نو بیا دا څه ده، دا معرکه ده. بیا دویمې نقطې ته به دا ګوري چې دا د پیغمبر په دور کې دا جنگ شوی دی که نه وروسته شوی. که د پیغمبر په دور کې شوی پیغمبر پکې نه وي بیا سریه ده. حاصل دې شو چې کم جنگ د پیغمبر په دور کې وشي او پیغمبر پکې وي هغې ته غزوه وایي، پیغمبر چې پکې نه وي هغې ته سریه وایي، د دې نه علاوه هغې ته معرکه وایي. بیا دې کې اختلاف دی چې څو غزوات رسول صلی الله علیه وسلم څو جنگونه کړي، او په صحیحینو کې دا روایت دی په صحیح بخاري صحیح مسلم کې چې د زید ابن ارقم رضی الله عنه چا تپوس کو کم غزا النبی صلی الله علیه وسلم من غزوه، پیغمبر صلی الله علیه وسلم څو جنگونه کړي، وته وی 19 غزو کې رسول صلی الله علیه وسلم شریک شوی دی. تاسو سره څو کړي دي؟ وی زه 19 کې شریک وم. په بعضو سیرتونو کې راځي چې 15 دي، بعضو کې 20 دي، او بعضو کې زیات نه زیات یو کم 13 دي.
یو کم 13 غزوې په سیرت کې راغلي. سوال ځل کې دا راغی چې څنګه دی ولسوي دا بس 15 شوي دا بس 20 شوي او دا زیات نه زیات یو کم 13 وجه دا غي دا چې بعضو سیرتونو ولا دا چل کړی دی چې نږدې چې کومې غزوې دي هغه یو شمار کړی دی. لکه یو جنگ شوی دی غزوه خندق، به د غیر بعد د بنو قریظه سره جنگ شوی دی، نو د دوه یو بل ته ډیر نږدې دي، بالکل نږدې دي، نو د دوه یو شمار کړی دی. خدغه شان چې دی نه غزوه حنین کې جنگ شو به طائف والا د دوه یو ځای شمار کړی دی. وجه دا چې د دوه بالکل یو نږدې شي دي. او باقی دا څومره سرایګانی رسول صلی الله علیه وسلم لګلی دي، نو وایي کې اختلاف به ډیر دی، خو زیات نه زیات چې کوم حد بین ولکیږي غدا چې او یا پیری رسول صلی الله علیه وسلم کسان لګلی دي او یا پیری. نو سو غزوات دي ټول یو کم 13 که څوک دته وی چې بعض سیرتونه 15 ذکر کوي، بعض 20، بعض 19، بعض 19، نو وجه دا غي دغه شو کوم چې جواب وکړو. او سریه رسول صلی الله علیه وسلم سو پیری لګلی ده، نو هغه زیات چې کوم حد خو شوی ده، هغه او یا خو شوی. د غزواتو مخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د غزوه بدر نه مخ کې، بدر دا غټ جنگ دی، د دې بدر نه مخ کې د بدر د غزا نه مخ کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم کسان لګلی. او زبر ترغی تفصیل بیانومه مختصر. یو سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګلی دا هغه ته ویل کیږي سریه سیف البحر. دا دغه نوم دی سیف البحر. د رمضان په میاشت کې اولنې کال د هجرت، یعنی کله چې مسلمانانو هجرت وکړو دا غینه بعد چې کوم رمضان راغی د په دغه کال کې لګلی. او په دې سریه باندې رسول صلی الله علیه وسلم خپل تر حمزه رضی الله عنه مشر کړو. حمزه رضی الله عنه په دې باندې مشر، او دا غسر 13 کسان لګیلو د مهاجرینو. نو 13 کسانو مشر په حمزه رضی الله عنه، او د دې لپاره لګیلو چې د قریش یو قافله را روانه و د شام نه، او په دې قافله کې ابو جهل او د غسر 300 کسانو دیو بل مخامخ ورغلیو. ابو جهل سره دغه د کسانو د قافلې، او حمزه رضی الله عنه سره د 13 کسانو. نو یو بل ته صفونه برابر کړو، د جنگ اراده کړي و. په دې کې یو کس راخاره شو چې دغه نوم مجدی ابن عمرو الجهنی. دا دې کسو چې د دوانو فریقینو سره روغه، مسلمانانو سره روغه او د قریش سره روغه. نو دې په منځ کې راغی او دوی د جنگ نه منع کړو، نو جنگ پکې ونه شو. اولنۍ سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګلی دا د یاد ساتي، هغه ته ویل کېږي سیف البحر. 13 کسانو مسلمانان او 13 مهاجرینو، او باغوی باندې مشر حمزه رضی الله عنه. تلی د دې لپاره و چې د مشرکین یو قافله د شام نه روانه او مکې ته تله، یو بل ته مخامخ شوي دي، خو جنگ پکې نه دی شوی. او دا حمزه رضی الله عنه چې کوم جنډه ورکړی شوی ده، دا اولنۍ جنډه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړی، او داغه جنډې رنگ سپینو، او دا جنډه نیولې و ابو مرثد الغنوی رضی الله عنه. په خابه دي جنگونو کې دي شي کېدو چې جنډه بوا د هر فریق سره د دې جنډې ولید د بیللی دغه کسانو د کوم چې دا جنډه و. نو ځکه به تاسو په سیرت کې ووري ورا به ان شاء الله په دې غزواتو کې چې بعضو کسانو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ول جنډه ور کړی و، په خیلاس کې به سره جنډه و، اخیلاس ته به تور والے شوی، نو به ګس لاس کې بینولې، او ګس لاس چې به تور واله شو، نو به په زنګنانو کې نیولې او ناسبو. خدا جنډه به ولیدو ته نه پریدي.
او چې کله به دې شي گزارو شو چې دې به مړ کېدو نو بیا به بل مرګري هغه جنډه اوچته کړه دې سي طریقه وا نو دا سریه سیف البحر د دوی جنډه اولنۍ جنډه پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورکړي دا غیر رنگ سپینو او چې تکړی ابو مرثد الغنوی هغه چې تکړو دا جنډه دغه په لاس کې نو دا اولنۍ سریه شو د دینه بعد دویمه سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګلې ده هغه د سریه رابغ غیته ویل کیږي رابغ او د په شوال کې لګلې ده شوال کله راځي رمضان پسې کې رمضان نه مخکې رمضان پسې یعنی دا غینه یوم اشبات د هجرت اولنې کال او د شوال میاش رسول صلی الله علیه وسلم بل سریه ولېګله د دې سریه مشر عبیده ابن الحارث ابن المطلب رضی الله عنه او د دې بتاسو یو واقع وره ان شاء الله عبیده ابن الحارث شپېته کسانو د سره دم ټول مهاجرینو او د ابو سفیان سره مخامخ کېده مقصدو ځکه چې دا غسر یو قافله روانه و بای کې 200 کسانو رابغ علاقه کې او په دغه دره کې دوی د یو بل سره مخامخ شي او سبحان الله د دوی د ایمانونه هغه تیر شي کې 300 سره دیږي کې شپېته 200 ته مخامخ شي او دوانو په یو بل باندې غشي وشتي خو جنگ پکې دي سینې دی شوی چې یو بل ته مخامخ شي دي چې جنگ پکې نه دی شوی چې یو بل ته مخامخ شي چې میدان تر کو شي او توري راغسي دغه جنگ پکې نه دی شوی خو د لری نه یو بل په غشو باندې وشتي دي او څوک پکې وجلې شوی نه دی دې سریه کې یو فائدہ دا وشو دي لګلو یو مشرکان باندې غرور پرې وته خو یو غټه فائدہ دي کې دا وشو چې دو مسلمانان چې هغه په مکه کې یو کمزور یو المقداد ابن عمرو رضی الله عنه او دویمو عتبه ابن غزوان المازنی رضی الله عنه دوی دوانه د دې کافرانو سره یو ځای شي او په دې قافله کې او دوی ته پته و چې مسلمانان وته کې دي شروزي نو که مسلمانان راووتو نو موږ به د دوی نه په څه طریقه پټ شو د مسلمانانو سره به پاتې شو او همدغه شان شو چې دا دوه کسان یو مقداد ابن عمرو او د سیرت ته تر اکثر بعد بیانومه د ناشنا انسانو او دویم عتبه ابن غزوان د دوه نه پاتې شي د کافرانو نه پاتې شو د مسلمانانو سره او په دې سریه کې چې کوم جنډه و د عبیده رضی الله عنه سره وا چې کوم جنډه دغه سره وا اغم سپینه وا او جنډو چې تکړی مصطح ابن اثاثه رضی الله عنه مصطح پیجنې ها کوم یو د ابوبکر صدیق رضی خپل چې و کله چې هغه خرچه بند کړه ان شاء الله سیرت کې به دغه واقعیت تفصیلا راشي د سو سریه شوي دوا دریم سریه چې رسول صلی الله علیه وسلم لګری دغه ته ویل کی سریه الخرار او دغه جحفه علاقه چې کومه ده دی خوا کې و د په ذوالقعده کې شوال به کوم منشرج ها ذوالقعده د بغي پسې ده رسول صلی الله علیه وسلم سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه په دې باندې مشر کړو او دا غسر شل کسانو شل او سورلی وسروي او لګلی دي د پاره چې د قریش یو قافله را روانه و چې دا به تاسو ودروي د قریش یو قافله دا به ودروي او داوت پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلو چې د خرار علاقې نه به تاسو نه وړي نو دوی وته د شل کسان او پیاده روانو د ورځې په پټو د شپې روانو
چې کله دوی خرار علاقې ته ورسېدو او د 15مه ورځ وه نو چا وله خبر ورکو چې په دې طرف باندې هغه قافله تېره شوې ده نو قافله د دوی په لاس رانله هلته پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته ویلي چې تاسو به د دې علاقې نه وړئ د خرار علاقې نه نو دوی خو مخکې تللی نه شو نو بیا د هغه ځای نه واپس رالو او په دې کې جنګ او قتل و قتال نه دی شوی سعد رضی الله عنه سره چې کومه جنډه وه هغه هم سپینه وه او اوچته کړې هغه مقداد رضی الله عنه وه مقداد رضی الله عنه سره دغه جنډه وه د دې نه مخکې چې د بلې سریې ته واوړو د مقداد رضی الله عنه څوک و د ده په باره کې به مختصر خبره وکړو مقداد ابن الاسود هم دته ویلی کېږي په سیرت کې او مقداد ابن عمرو ورته هم ویلی کېږي المقداد ابن عمرو ابن ثعلبه دا د خپل نوم دی خو دته ویلی کېږي مقداد ابن الاسود د اسود ورته ویلی کېږي د دې وجه به بیان کړو انشاءالله د ده پلار چې دی عمرو ابن ثعلبه د یو کس وجلی و د خپل قوم نه او بیا تښتېدلی و یمن حضرموت ته هلته پټ شوی نو هلته چې کوم خاندان د کینده او دا غټ خاندان دی نو د هغوی سره ملګری شوی نو ځکه ورته ویلی کېږي الکندي او د اصل د دغه خاندان نه دی نو المقداد بن عمرو بن ثعلبه الکندي نو دغه کنده قبیلې ته دوی نسبت د پلار د لاسه کېږي چې هغه کس وجلی و بیا هلته تللی و د هغوی سره ملګری شو بس دغې ته به یې نسبت کېدو هلته بیا د یو ښځې سره واده وکړو او د هغه واده نه بعد یو زوی پیدا شو چې د هغه نوم دی المقداد کوم چې دا صحابي دی مقداد رضی الله عنه د ده او یو بل کسو ابو شمر الکندي د دوی په منځ کې جنگ راغلی په یمن کې نو د توره راواغسته په هغه باندې ګزار وکړو او داسې د هغه نه د خپه په دې ګزار کې پرې کړه نو دا د ده لپاره بل جنگ جوړ شو بله جاخه جوړه شو نو د هغه ځای نه وتښتېد او راغی مکې ته د حضرموت نه راغی واپس ته مکې ته په مکه کې د یو کس سره ملګرتیا وکړه او هغه له امان ورکړو او هغه نوم دی الاسود ابن عبد یغوث الزهري نو هغه د خپل زوی ووی د اسود ورته څه ووی زوی ورته ووی دا زما زوی دی نو د هغې نه بیا ده ته به ویلی کېدو المقداد ابن الاسود او دا نوم په ده باندې دومره مشهور شو چې بیا به چا په دې نه یادو المقداد ابن عمرو پلار هغه نوم به ورله نه یادو د اسود نوم به یادو بیا چې کله الله سبحانه وتعالی د آیتونه نازل کړو ادعوهم لآبائهم چې نسبت په پلار ته کېږي بل چاته به نه کېږي نو بیا به ده ته المقداد ابن عمرو ویلی کېدو خو بیا مشهور دی په ابن الاسود باندې المقداد ابن الاسود او د ده کنیت چې دی نه سیرت کې راځي چې یا د ده کنیت ابو الاسود یا ابو عمر یا ابو عمرو یا ابو سعید او دی په اولنو کسانو کې چې اسلام قبول کړی په مکه کې او د رسول صلی الله علیه وسلم د تره لور ضباعه بنت الزبیر رضی الله عنها د هغې سره واده کړی و ځکه زبیر چې د عبدالمطلب زوی دی د رسول صلی الله علیه وسلم د پلار رور دی د هغه لور ضباعه د هغې سره واده کړی و هغه داسې د هغې یو واقعه ده چې دی ناستو د عبدالرحمن بن عوف رضی الله عنه سره او د واده خبره شو نو هغه ته واده ولې نه کېدو ته واده کوم خپل لور مال راکړه په دې باندې هغه غوسه شو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله دا خبر واورید وی زه دله واده کوم لاړه تر لوري ولا وغوښته نو ضباعه بنت الزبیر رضی الله عنها هغه د ښځه شوه د مقداد رضی الله عنه دوه هجرت یې کړي دي حبشې ته او بدر او د هغې نه بعد چې څومره غزاګانې دي په هغه ټولو کې دی شریک شوی غټ صفت په مقداد رضی الله عنه کې دا و چې ده چې به څنګه اس زغلو داسې اس په صحابه کرامو کې بل چا نشو زغلولی او چې کله به د جهاد په میدان کې دی په اس باندې ناست و نو داسې به ښکارېده چې دغه یو کس اس غلی او یو کس په اس باندې سور دی دومره الله سبحانه وتعالی دله پوهه ورکړې وه بلکې صحابه کرامو به دا وی مقداد رضی الله عنه
لکه زر کسان چې موږ سره په لښکر کې یو مقداد لکه موږ سره چې زر کسانی په لښکر کې او بل دا چې غشو وشتو کې الله سبحانه وتعالی ډیره پوهه ورکړو په اوچتو انسانانو کې او د جهاد سره سخت مینه کله چې بوډا شو نو هم به جهاد لته چاوته بوډا شوی وی بوډا شوی مخ الله دا خبره چې کله وورم انفروا خفافا وثقالا الله د جهاد د پروزي کدرانه او کسبکی درانه مته بوډاګان شي کمزوري شي بدنم کسبکی ځوانانی هم بوزي که ځوانانی که بوډاګانی وي دې خبره الله دې خبره زه مجبور کړم چې دې بوډاوالي کې زه به کور کې نشم کېناسته نو بوډاوالي کې هم د جهاد لوته او روایت کې دام راځي رسول صلی الله علیه وسلم وی چې علیکم بحب اربعه سلور کسانو سره محبت کوي یو علی رضی الله عنه دویم ابو ذر او دریم سلمان فارسی او سلورم المقداد رضی الله عنهم اجمعین دې سره محبت کوي دا مقداد رضی الله عنه د جسم نډیر دنګ انسان او خېټه هم ډیره غټه خېټه و او د سر ویختې ډیر غنو او سترګې غټي غټي سترګې او چې چا به لیدون یو hebat په پسړي باندې راتو د رسول الله صلی الله علیه وسلم رعب ورکړ او اصل وجه دغه دامي چې د دینداری د په انسان کې یو وقار یو عزت انسان په مخ کې پیدا کوي کله کله به یو عالم ویني او دغه په مخ کې سپینګری وزیران مشران مالدار دغه په مخ کې خبرې نشي کولای وجه دغه دی چې د انسان کې دینداری کله چې ته د الله منله او د الله په دین باندې د عمل کو الله به د خلکو د زړونو ته مایل کوي او الله سبحانه وتعالى تعالی یو ناشنا عزت درکړي ولله العزه ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون الله عزت خدای الله دی او عزت د پیغمبر دی او عزت د مؤمنانو دی خو منافقانو ته دې خبرې پته نشته ګیره چې دینو نډیره غنو او نه بالکل رنگي و او کله چې ګیره سپینه شو نو هغه له زیړ رنگ ورکاو هغه به زیړوله او رسول صلی الله علیه وسلم په دمه ډېر سخت مینو هغه تفصیلی سیرت لنی شتله خدا صرف اشاره دیتا چې مقداد رضی الله عنه سوکو او تاسو ته د سیرت کې کده نو مراشي نه چې تاسو ذهن کې چې دا غپلانې دي سو سریه موږ ذکر کړی درې په دویمه سریه کې د مقداد رضی الله عنه د مشرکین او قافلین راولیدل مسلمانانو او په دې دریمه کې جنډر د سره وا سلورم د دینه بعد غزوه ده غزوه سمته پیغمبر صلی الله علیه وسلم پکې وو تیر شوی درس کې ما دا خبر تاسو ذکر کړی و چې دا تاسو باندې قرض سو غزوه رسول سم کړی نو دا غزوه ده سلورمه دا غزوه ده اکثر ملګرو ته دا زما ګومان نه دی ان شاء الله یقیني خبره ده اکثر ملګرو ته دې پته نشتی چې د بدر د غزانه مخکې له نور غزوات وشتي اولنی هغه ته ویل کی غزوه الابوا او یو ته ویل کیږي ودان ایدونو مونږ او دا د سفر په میاش کې و او د هجرت دویم کالو سفر میاش او د هجرت دویم کال له د هجرت دویم کال او د سفر میاش سفر کله راځي محرم پس ذو القعده بیا ذو الحجه بیا محرم او دین نوې کال شروع شي بیا په دې په سفر راځي په سفر کې دا شي رسول الله صلی الله علیه وسلم بخپل وته دی بده کی او دا د پیغمبر صلی الله علیه وسلم طریقو چې کله به وتونو په مدینه باندې به یو کس مشرکاو نو هغه سعد بن عباده رضی الله عنه مشرکړه د دې سیرت بدم چې په موقع باندې بیانوم باذن الله سعد بن عباده رضی الله عنه د په مدینه باندې رسول الله مشرکو او پیغمبر صلی الله علیه وسلم لاړ او یا کسان وسره صرف مهاجرین انصار پکې نو او وتیم د دې لپاره و چې د قریش او قافله روانه و دغه مخه نیوه
نو چې کله ودان علاقې ته ورسېدو، ودان دا یو علاقه د مکې او د مدینې په منځ کې، مکې او د مدینې په منځ کې تقریبا د دغه علاقې او د رابغ په منځ کې چې دی نو یو کم 10 میله فاصله ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هلته تللی. په دې غزوه کې یو فائدہ دا شوې ده چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د بني ضمره خاندان مشر چې کوم عمرو ابن مخشی الضمری دغه سره معاهده کړې و. بنو ضمره دا ګوره غټ خاندان دی، غټ قوم دی. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې کله په دوی تیرېدو د مشر سره میلاو شو او لیکلی وکړو. هغه لیکلي چې څه لیکلي وبای کې دا چې هذا کتاب من محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم لبني ضمره. دا لیکل د محمد صلی الله علیه وسلم طرف نه دی د بنو ضمره د پاره. پای کې دا دی چې د دوی مالونو ته هم څوک سنوي، د دوی نفسونو ته هم څوک سنوي، او نه بل دوی سره مونږ جنگ کو الا دا کچرته دوی د الله د دین سره جنگ کو نو بیا به سره مونږ جنگ کو. او دا هغه وخت پورې دا معاهده چې سو پورې دریاب وبو وچی شوی نه دا میشه د پاره تاسو مونږ سره وای. او بل به دا خبره ولیکل شو ک پیغمبر صلی الله علیه وسلم دوی ته आवाज کو چې راځي جنگ دی نو دوی به مرسته کوي د پیغمبر صلی الله علیه وسلم. نو دا اولنۍ غزوه ده چې پیغمبر کړی ده. دا خو پته ولګی چې د بدر نمخ کې سودی درې اولنۍ کومه وده ابوا یا ودان د دوه دینونه. نو اولنۍ غزوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم هغه دا کړی ده. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وته دي او 15 سورې پیغمبر صلی الله علیه وسلم د مدینې نه بهارو 15 سورې. او په دې کې چې کوم جنډه واغم سپینه وا او جنډه و د حمزه رضی الله عنه سره د رسول صلی الله علیه وسلم تر حمزه رضی الله عنه په لاس کې دا جنډه و. دا غینه بعد بل غزوه راغلی د غزوه بوات، دین د بوات او د ربیع الاول کې راغلی ده. سفر به ذکر مې شرایي ها ربیع الاول. دا پیغمبر ګوره زموږ په سوچ کې او زموږ په فکر کې دومره و چې ته پارام نه شوندای. یو مېش ختمي په دې بل کې بیا په دې بل کې بیا په دې بل کې او د سې ترتیب روان دي. حال پیغمبر صلی الله علیه وسلم د جسم پارام شو چې کله تسوته دا هغه وخت پورې هغه د اسلام او د مسلمانانو په خدمت کې بلی کېو. او کم ټیم کې چې وفات کېدو هغه ټیم کې چې کړه دغه لور فاطمه رضی الله عنها وجل الوا کرب ابتا الوی زما پلار باندې سخت ده. نو رسول صلی الله علیه وسلم ته ليس على ابيك كرب بعد اليوم د نن بعد وستا په پلار باندې سخت نه د دغه ساوتو پوری د دې پیغمبر د ژوند ټول دقه دی. او په هغه ورځ چې را پاسېدلې د سیرت کې موږ سره تیر شیو الله ایتونه نازل کړو یا ایها المدثر قم فانذر. الله پیغمبر ته وی اے په ځان باندې صادره چون کیا پاسا د خلق ويرو د الله نه. او هغه چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم پاسېدل او پاسېدل بیا ته خدیجه رضی الله عنها وی سکت ناغوتی ولا زمن النوم د خوب غورزیو د پریوتو غ زمانه وی لاړه خدیجه اوست دعوت او د جهاد او د مهنت او د کوشش دور دی. نو دا غزوه بوات دا د ربیع الاول په میاشت کې راغلی او دا دویم کالو د هجرت. په دې کې پیغمبر صلی الله علیه وسلم په خپل وته دی او 200 ملګری وسره وو. او دې کې دې د پاره وته چې د قریش یو قافله را روانه و. په تیر شي غزوه کې جنگ نه دی شوی. په دې کې یو قافله لمخې ته ورغی چې باغی کې وو امیہ ابن خلف او دغه سره سل کسانو د قریش او 2.5 او خان وسره. نو کله چې بوات علاقې ته ورسېدو نو الته وتغوی ملاو نشو. نو دلته د لخر یو بل سره مخامخ شوی نه دي. او په دې غزوه کې چې کله رسول صلی الله علیه وسلم وته نو په مدینه باندې سعد ابن معاذ رضی الله عنه مشر کړو
او په دې کې جنډه سپینه وا او جنډه و د سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سره. سعد ابن ابي وقاص رضی الله عنه سره د دینه بعد خدای کې ګوره جنگ نه دی شوی. شپږم بیا بل چې کوم غزوه ده، شپږم ز په ترتیب د غسریه سره یادو. نو دا درېمه غزوه دي ته ویل کېږي غزوه صفوان. درېمه غزوه غزوه صفوان دا د ربيع الاول په میاشت کې راغلی او د هجرت دویم کالو. او وجه د دې داوا چې یو مشرک کرز ابن جابر الفهري، کرز ابن جابر الفهري د سکسان راوستي او د مشرکین په مرسته او په مدینه کې چې کمزې کې به د وخان او بيزيګړي سره دی په هغه باندې حمله کړې و. دغه نه ساروي هغه پټکړی وته. نو رسول صلی الله علیه وسلم او یا کسانو سره ملګری شو او په د بسی وته تر دې چې علاقې ته ورسېدو چې هغه ته صفوان ویل کی بدر د طرف نه. خو الته د کرز او دغه ملګری ملاو نشو، نو را واپس شو بغیر د جنگ نه او دې ته دام ویل کی غزوه بدر الاولى، اولنی غزوه بدر دې ته ویل کی. ناغه غزوه بدر دویمه ده او غټه غزوه بدر ده. یو بل غزوه غزوه ذی العشیره، غزوه ذی العشیره. غزوه ذی العشیره ده په جماد الاولى کې راغلی ده. جماد الاولى میاشت کې راغلی ده او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم وته او دغه سره یو نیم سل کسانو، او اکثر سیرتونه کې راځي وي 200 کسانو. خو پیغمبر صلی الله علیه وسلم پچا زور زبردستی نو راوستي، خلک چې څوک وته هغه وتی. دیرش ساروی د ځان سره روان کړو چې هغه خانو د سورلۍ ویلې. دیرش سورلۍ او کسان یا یو نیم سل دي او یا سودی یا 200 دي. دوی وتیم دي د پاره چې د قریش او قافله را روانه و شام ته، د مکې نه روانه و شام ته. نو کله چې رسول صلی الله علیه وسلم اوته د غزې ته ورسېدو ذل عشیره علاقې ته، ذل عشیره د علاقه د ينبوع طرف ته راځي. الته چې رسول صلی الله علیه وسلم ورسېدو نو دا قافله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم نه تللی و. خمداق قافله ده چې واپسې کې را روانه و. نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخې لوته او بیا به جنگ راغی غزوه بدر. د دې قافلې د لاس د دې طرف چې روانه ده شام ته، نو میلاو نشو د مسلمانانو سره. د شام نه چې واپس راتله مسلمانان بیا د دې لپاره وتیو. او د جماد الاولى میاشوا اخرنی ورځې د جماد الاولى او اولنی ورځې د جماد الاخره. او په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم د بنو مدلج خاندان سره معاهده کړې و چې موږ به دوی ته سنوي او دوی به موږ ته سنوي. د دینه بعد خاپدی غزوه کې غزوه ذل عشیره، په دې کې رسول صلی الله علیه وسلم په مدینه باندې ابو سلمہ ابن عبد الاسد المخزومی رضی الله عنه مشر کړو. او په دې کې جنډه سپینوا او جنډه و د حمزه رضی الله عنه سره. د دینه بعد بیا بل سریه هغه ته ویل کېږي سریه نخله. او دې سریه کې غټه واقعه را پیښه شوې. سریه نخله د رجب په میاشت کې راغلی او د هجرت دویم کالو. رسول صلی الله علیه وسلم عبد الله ابن جحش رضی الله عنه ولېګو او دغه سره 12 کسانو چې هغه په مهاجرینو کې او هر 2 کسان به یو اوخ استعمالو. دا یو به سور د بل بو سره پیاده روانو، بیا په د بل سور شنو د بل بو سره پیاده روانو. عبد الله بن جحش رضی الله عنه دا ناشنا انسان په سیرت کې تیر شوی او دا د ام المؤمنین زینب بنت جحش رضی الله عنها رور دی. عبد الله بن جحش رسول صلی الله علیه وسلم د او د عاصم بن ثابت رضی الله عنه په منځ کې رورولي قائم کړي و په مدینه کې. او کله چې رسول سم دا سریه لګل نو سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه پکې مو. او سعد بن ابي وقاص وی پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وی چې زب پتا سو باندې دیسی کس مشرکومه چې هغه پتا سو ټولو کې صبرناک دی
که باغه باندې لوګه راشي یا تند پې راشي نو هغه صبر کوي. نو موږ چې دا به څه وکړي؟ نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم عبدالله بن جحش ته وویل ته په دوی باندې مشر شو. عبدالله بن جحش رضی الله عنه سعد بن ابي وقاص وی د احد په غزا کې موږ دواړه یو ځو او تفصیل به هلته خراشي ان شاء الله. د احد په غزا کې موږ یو ځو. نو امام دعاګانې وغوښتي، دم دعاګانې وغوښتي، ځکه چې په میدان جهاد کې دعاګانې قبلېږي. نو سعد رضی الله عنه ما دا دعا وغوښته چې یا الله چې کله موږ سباله د دې مشرکانو سره ملاو شو نو ما سره داسې سخت کسان ملاو کا. ته د هغوی دعاګانې وې چې ما ته داسې مشرک را مخامخ شي چې هغه ډېر سخت اقاتله فیک، چې ستا دپاره زه د دې سخت انسان سره جګړه وکړم او د دې طاقتور سره وکړم. او بیا یا الله ما له طاقت راکړي چې زه دغه کس مردار کم او دغه سره چې څه هغه ته واخلم. نو عبدالله بن جحش په دې باندې امین وی. بیا عبدالله بن جحش رضی الله عنه دعا غوښته، سعد رضی الله عنه به امین وی. نو هغه دا وی چې اللهم ارزقني رجلا شدیدا، یا الله ما ته دې کسان را مخامخ کې چې هغه ښه پهلوانان او ښه تکړه تر دې چې زه دغه سره جنګ وکړم ستا دپاره او هغه ما مړ کړي او زما د پوز او غوږونه د هر سره نه پرې کړي. او بیا چې کله زه تا ته مخامخ شم او ته رانه تپوس وکړي چې دا ولې، نو زه به یم چې یا الله فیک و فی رسولک، ستا دپاره او ستا د پیغمبر دپاره. او ته راته ووایې یا الله چې رښتیا دې ووایي. سعد رضی الله عنه ما پې امین ووایي. خو د جنگ په اخره کې ما ته ښکاره شو د هغه دعا هغه زما دې نه اوچته وه او الله قبوله کړې وه. هغه څنګه چې کله مشرکان رالو او د بعضو مسلمانانو پوزې پرې کړي چې هغه وجلی شي شهیدان کړی شي، د هغوی پوزې پرې کړي، د هغوی غوږونه یې پرې کړو. نو بیا د هغې نه دې زنانو امیل جوړ کړو او هغه به یې د غاړې ته اچولو. نو ما د یو زنانه امیل ولیدو چې په هغې کې د عبدالله بن جحش رضی الله عنه غوږونه او پوزه پکې وو. په هغه امیل کې د عبدالله بن جحش رضی الله عنه پوزه او غوږونه پکې ما په خپله ولیدو. نو ما ته هغه دعا رایاده شوه کومه دعا چې عبدالله بن جحش رضی الله عنه غوښتلې وه. عبدالله بن جحش رضی الله عنه په دې سریه کې مشر او دغه سره 12 کسان. رسول صلی الله علیه وسلم دله یو خط ورکړی او دا ورته ویلو چې دا خط به هله کولاوی چې کله 2 ورځې سفر وکړي. نو عبدالله رضی الله عنه روان شو، بیا 2 ورځې بعد هغه خط کولاو کو، په هغې کې لیکلي چې کله ته زما دا خط وګورې، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته لیکلي نو زه مخې ته تر دې چې ته یو علاقې ته ورسې چې هغې ته نخله ویلی کېږي د مکې او د طایف په منځ کې ده، او هلته به د قریشو یو قافله راځي. نو موږ ته د هغه قافلې خبر به بیان کړي چې څه قیصه ده. کله چې ویده ده خط وی نو بیا په اخره کې ځان سره ووایي سمعا و طاعه، یا رسول الله موږ واورېده، موږ ولیده او موږ یې منو. بیا خپل ملګرو ته دا ووایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا وایي زه په چا باندې زور زبردستی نه راولم، که څوک شهادت غوره کوي نو موږ سره دې مخکې ځي، او که څوک د مرګ نه یېرېږي نو هغه دې پاتې شي. موږ سره به هغه انسانان نه دي چې هغه د مرګ نه یېرېږي او هر چیز یې منو زه تیار یم. نو هغه ملګرو ته موږ د سره هم تیار یو. په دې لاره کې د سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه او عتبه بن غزوان رضی الله عنهما د دوی سره اوخ متاسوي چې اوخ بر دوه کسان سره یو. نو دا دواړه په دې اوخ پسې ګرځېدو، د دوی نه دا اوخ ورک شو، نو رې د لاسه دوی پاتې شو. نو څو کسان شو ټول؟ 10 کسان شو. دا اوخ د دوی نه دوه کسانو نه چرته ګډوډ شو، نو دوی په دې اوخ پسې ګرځېدو، نو دا دوه تې پاتې شو. او د سره سبحان الله په دې سریه کې سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه
سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د سیرت ما تفصیلا بیان کړم نو تاسو اوریدل ان شاء الله. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د سیرت تصریف معمولی اشاره چې موږ ته پته ولګي چې څنګه ځوانان زموږ په تاریخ کې پاتې شي. داغه صحابي دی وی وو ورځې په ما داسې تېرې شوي دي چې زه د اسلام درېمه حصه وم، دا درېم سړی و چې اسلام یې قبول کړی. وو ورځې په ده تېرې شوي دي چې دا درېم مسلمان و، نور څوک نه و. درېم مسلمان هغه سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه انسان چې معرکه قادسیه چې کوم جنگ د قادسیه شوی د مشهور او که چېرته الله ژوند راکړو هغه هم په تاریخ کې بیانو، په هغې کې دی مشهور. او د کسرا فارس د خزانې چې کومې دي د الله سبحانه وتعالی د په لاس باندې کولاو کړي دي او د ده په لاس باندې الله مسلمانانو له ورکړي دي. او کوم ټیم کې چې اسلام قبول کړو په هغه ټیم کې د عمر 19 کاله و. دا ناشنا خبره، په هغه ټیم کې د عمر څو 19 کاله. دا د هغوی ځوانان. او پیغمبر صلی الله علیه وسلم بل چاته نه دی ویلي چې زما مور پلار دې په تا باندې قرباني، صرف دې ته ویلي. او کله چې احد کې د غشي ویشتو په غشو ویشتو کې ډېر تکړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ورته ولا سعد زما مور پلار دې په تا باندې قرباني وي. سعد رضی الله عنه په هغه لسو کسانو کې دی چې د جنت زیری ورته ورکړی شوی دی. او سعد رضی الله عنه په هغه شپږو کسانو کې دی چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم وفات کېدو د دوی نه راضي او دې په رشته کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم ماما راضي. او ځکه به دا وی هذا خالی، دا زما ماما دی، نو څوک دې ماته وښیي چې داسې ماما یې. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه د ده لور عائشه بنت سعد رضی الله عنها هغه وایي چې زما پلار د باډۍ نه چیتو او د جسم دا ډوکې ډېر غټ او رنګ یې غنم رنګ و. او د ده مبارک آیتونه نازل شوي دي وان جاهداک علی ان تشرک بی ما لیس لک به علم فلا تطعهما. که چېرته د مور پلار تا ته د شرک امر کوي نو ته به له دغه خبره نه مانې. کله چې د اسلام قبول کو نو مور قسم وخوړو چې زه به څه نه خورم، زه به څه نه څکم او زه به په نور کې ناست یم او زه به ویښته نه منګزوم. نو چې کله دی خبر شو نو مور ته دا وویل مورو تا کې خو یو ساه ده، یو نفس دی، که سل ساګانې د به کې یوه یوه وځي که نه یوه یوه بیا هم زه د اسلام نه پرېږدم، زه کفر ته واپس نه راوړم. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه هغه واقعات چې د په جنگونو کې څه کارنامې کړي دا خو به انشاءالله په خپل خپل ذکر راځي. سعد بن ابي وقاص رضی الله عنه چې کله وفات کېدو نو د هغه زوی وایي مصعب وی دې پلار دا سر زما په دې غېږې کې پروتو او ما جړل. نو هغه دا سترګې راواړوي ما ته وایي چې ولې جاړې؟ وي ما ورته وایي چې تا پسې جاړه. وی ما ته وایي ما پسې مه جاړه او ما په ما باندې جاړه، فإن الله لا يعذبني أبدا، الله ما له چرته عذاب نه راکوي. وإني من أهل الجنة، او زه په جنتیانو کې یم، ځکه چې ما ته پیغمبر ویلي ته په جنت کې. او کله چې وفات کېدو 55 هجري وه نو دا وصیت یې کړو چې زما یو خاص په کور کې کپړه پرته ده، په دې کې مې کفن کوئ. چا ته تپوس وکړو ابو اسحاق، د کونیت ابو اسحاق وی ابو اسحاق په دغه کپړه باندې څه کوي؟ لقیت المشرکین فیها یوم بدر، بدر په جنگ کې مشرکانو سره چې ما مقابله کوله ما دغه کپړه اچولې وه. نو زه غواړم چې په هغې کې الله ته مخامخ شم. نو په هغه کپړه کې چې دی کفن کړی شوی او په هغه وخت کې د عمر تقریبا 88 کاله او د بقیع په مقبره کې ښخ کړی شوی دی، کومه چې په مدینه کې ده. عبد الله بن جحش نخله علاقې ته راورسېدو نو د قریشو د قافله تېرېده په دغه ځای باندې او د هغوی سره څه سامانونه او سرمنې وې، څه د خوراک سامان ورسره. په هغې کې یو کس عمرو بن الحضرمي، دویم عثمان او نوفل، د دواړه زامنو د عبد الله بن المغیره. عبد الله بن المغیره دوه زامن پکې وو او حکم ابن کیسان پکې وو. مسلمانانو د یو بل سره مشوره وکړه چې دا خو د رجب میاشت او رجب میاشت په کومو میاشتو کې ده؟ عزتمنو میاشتو کې ده، په دې کې جنگ منع دی او دا اخرنۍ ورځې وي، بلکل رجب میاشت په ختمېدو وه.
ټول یو بل سره کېناستو مشورې وکړي چې دا څه وکړو که عمله نه کوو نو دا قافله زمونږ نه روغه ځي بیا هم په لاس نه راځي که انتظار وکړو چې رجب دا میاشت ختمه شي دا قافله رانه مکې ته ننوځي نو ځئ چې عمله پرې کوو دوی عمله وکړه په هغوی باندې نو عمرو بن الحضرمي پکې ووجلی شو او عثمان او حکم دا دواړه قیدیان کړو او نوفل وتښتېدو نو دوی بیا دغه قافلې د سامان او دغه دوه قیدیان د مدینې ته راوړو او سبحان الله عبد الله رضی الله عنه د ځان دا فیصله کړې و چې 15 حصہ به کې جدا کو په دې غنیمت کې او په دې مال کې او الله سبحانه وتعالی بیا دغه شان تقسیم بیان کړي چې الله او د الله د پیغمبر د پر سوې مې صدا 15 حصہ ده نو دا اولنې خمس ته په اسلام کې چغسته شوی او اولنې انسان چې په اسلام کې اسلام لپاره وجلې شوی دی ان دغه په مقابله کې هغه عمرو بن الحضرمي دی او دغه شن اولنی دوه قیدیان هغه دراوستي نور د څه فضیلت بیانوم تاسو ته پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته کله دې خبرې پته ولګی چې دوی د رجب په میاشت کې حمله کړې ده نو دوی دا کاری بد وګڼو او دوی وته وي تاسو ته هم د حملې نه ویلي نو دغه دوه قیدیان یو ته واپس کو او د هغه چې کوم وجلې شی او دغه دیت ولم ورکو خو مشرکانو ته موقع ملاو شو موقع د خبرې ملاو شو تاسو ځان ته مسلمانان وای تاسو ځان ته دا وای تاسو د عزتمنو میشي عزت نه کوئ او د بيدینو د پاره هم موقع وکړي په دې مسلمانانو کې کچرته د عالم نه غلطي وشي یا د ګيري ولا نه غلطي وشي ها اوس دې دغه نوٹ کړئ خسړې د ګيري والا خدیندار دي خطکړه عالم غریب یو ورځ ته دروغ وي یو ورځ سوي دروغ انسان دی بس دله جوړ شو مړی ته وګوره ته دته وګوره دله پیځو ته مونږ کې د چیرې درو ته دته وګوره دې ګيري ته د چیرې درو ته وګوره دې علم ته د چیرې درو خبر د کې په سونو ګناونه دي خواږي څه پروا نشته مشرکان له جوړ مخه به دغه خبره کوله تاسو ځان ته مسلمانان وای تاسو د عزت منی مېشي عزت ونه الله سبحانه وتعالى آیتونه نازل کو په سوره بقره کې يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه دوی تاسو کې تانه د دې په باره کې چې په دې عزتمنو میاشتو کې جنگ کول څنګه دي الله نشته جواب کو حق ته الله بیانې قل قتال فيه كبير تورته چې په دې کې جنگ کول غټه خبره نه نه وکړ غټه ناروا ده کې څوک په دې میاشتو کې جنگونه کوي خدا وته وایي پیغمبره وصد عن سبيل الله وكفر به والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله خدا وته وایي جنگ کول خو غټه خبره نه و پکار جنگ خدا وته وایي چې د الله د لارې نه خلق منه کول او د الله د کور نه خلق وسته او په الله باندې کفر کول د دینم غټه خبره ده یعنی دا وته مرای ده چې تاسو خلک نه چې یو خبره مرټین کړي تاسو چې کوم کفر کې پراته د دین ډیره غټه ده چې یو کسر ولګېدو او د عزتمنې میاشت کې جنگ وکړو والفتنه اکبر من القتل او بکم شرک کې چې تاسو پراته دا شرک د قتل او قتال غټه خبره ده سبحان الله الله سبحانه وتعالى مرګرتیا وکړه دغه مؤمنانو په دې کې نه چې دوی دا کار ښه کړي کار دا وایي څه دی غلط نو په کار چې وایي جنگ کړي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دې انکار وکړ خو دومره ده چې اوس غلطی نه شوی ده تیر نو دې کې دا طریقې زده کوي که چېرته د نیک انسان نه او غلطي وشي نو پرده پرې راواچو او د آدم په دې بچو کې ناشنا صفت هغه ده د آدم په دې بچو کې چې سل نیکیانې بدی یو غلطي به وکړي نو د سل نیکیانې د لېری د یو غلطي د لیاده خو دې څه نه کوي چې دا یو غلطي د سلو نیکیانو کې ډوبه کی او ختمه کی نه د یو بدل یاده ستابو سره د ډیر شو سلويختو کالو مرګرتیای د ټولي ډیر سلويخ کالو ستابه خسیرت یو رسته د غسر معمولی ورانه راغ
د دې معمولی ورانی د لاسره ډیر شو سلويختو کالو چې ستا کوم خصيفات دي په ټولو باندې به وبواړي او دا به وي چې ما په دې کې څه خیر نه دی لیدلی او په دې کې څه خیر نو کله چې د انسان نه غلطي وشي زمانم غلطي کیږي ستانم غلطي کیږي نو باغې باندې سره اچوا باغې باندې پرده راچوا څه خیر دی انسان د انسان کمزور او د انسان نه غلطي کیږي مونږ کې څومره غلطیاں دي د دې سریې نه بعد دا کوم چې عبد الله ابن جحش رضی الله عنه د دې سره مشرکان خويري او یره د یری وجه دا و چې هغه ته د پته مولګي چې مسلمانان اسی نزي چې ګرځي را ګرځي بلکې حمله هم کوي مسلمانان حمله هم کوي نه هغه هم خپره کوشش شروع کو پکار خدا و چې هغه غلی شوی یا خپل غلطی منلې و نه په خپل تکبر کې په خپل کفر کې خننه وته په دغه ورځو کې الله سبحانه وتعالى په مسلمانانو باندې jihad لازم کو اول jihad سو دې مخکې کومه مرحله و اجازت وسره وس واجب دی وس لازم دی الله سبحانه وتعالى ایتونه نازل کو وقاتلوا فی سبیل الله الذين يقاتلونكم او کوم خلک چې تاسو سره جنگونه کوي تاسو به سره جنگونه کوي ناشنا طریقو سره الله د جهاد ترغیب ورکړي دغه ځکه وی جنگ بکوي او بل ځکه الله سبحانه وتعالى د جهاد طریقو خو فاذا لقيتم الذين كفروا کله چې ملاو شي د کافرانو سره فضرب الرقاب الله یسټونه وتی وای حتى اذا ثنتموهم کله چې خوینی توي شي فشدوا الوثاق نبيت قیدیان راولي قیدیان به تیمه سینه راولي چې په اوله کې تورل او قیدیان دی راوست نه پرې چې وینه خطوي شي ځکه چې اولنی جنگونه دي نو چې په دې اولنی جنگونو کې د کفارو وینه خطوي شي نو په دوی باندې به یو روح پریوزي هغه به د همیشه د پاره نو چې راول نه ته غوي سره د قیدیانو معامله شروع کی او قیدیان تر اولي او به د غوي نه فدیه او به آزادې دي سره غوي خزر ورکیږي نو حتی اذا اثخنتموهم کله چې خوینه توي شي دا غینه بعد کبیت قیدیان جوړوي نو صحیح په دې طریقې سره الله سبحانه وتعالى دعوت ورکو چې کوم خلکو د جهاد سره نه لګیدا الله دا غوي بدی بیان کړه د پیغمبر سره خو په مجلس کې منافقان هم ناسو کړ الله سوي فاذا انزلت سوره محكمه وذكر فيها القتال اے پیغمبر کله چې پتا باندې یو سورت نازل شي او بای کې د جهاد مسله بیان شي رأيت الذين في قلوبهم مرض نوې بني تاغ کسان چې په زړونو کې بیماری ده ينظرون إليك نظر المغشي عليه من الموت دا خوار سترګې وته تاړي راړي لکه ځنکدن چې به د مرګ راغلي دا غیریدون کې د سنه د جهاد نه او د قتال نه الله سبحانه وتعالى دا غوي بدی بیان کړ او د دې آیتونو نه د ښکاری مسلمانانو ته اشاره ده چې ویني بتوي وي دا وکوي سټونه بتي وای دي ټول نه د فائدې راوځي چې روان چې کم جنگونه دي نو خسخ جنگونه دي د دې نه بعد غزوه بدر راغله ان شاء الله پر روان درس نه شروع کو د غزوه بدر اسباب او جنگ په تفصیلی معرکه د میدان د معرکې د میدان دغه تفصیلی تصویر به ان شاء الله ز بیانوم باذن الله بدغه غزوه احد نه ټول سخت جنگونه نو په دې کې دغه اشاره شوی د دې طرف ته په دغه ورځو کې د شعبان میاشو او د هجرت دویم کالو قبل بدل شو د بیت المقدس نه وړي د کم طرف ته کعبه ته رسول سلام چې کله مدینه ته راغی 14 میاشتې یا ولس میاشتې موز بیت المقدس ته کړی دی بیا کعبه چې دا قبل شو په دې کې یو پټه اشاره هغه دیته چې مسلمانانو څنګه چې دا قبل بدل شو د سستاسو حالاتم بدلیدو ولای دي سبتا سلام الله سبحانه وتعالى اوس مشرتیا درکې او الله بتاسو لزور درکې او فتح بدرکې په دې مشرکانو باندې په دې باندې به اکتفا وکړو ان شاء الله پر روان درس کې به د غزوه بدر تفصیل ذکر کوو چې په دا غزا کې څه چل شي څومره مسلمانان پکې شهیدان شوي دي څومره کافران پکې مردار شوي یو ناشنا سیرت د غزواتو
غیر ټول ناشنا سیرت پکې د غزوه بدر دی ځکه چې دا اولنې جنگ دی چې پای کې جنگ شوی دی ویني توی شوی دی د کفر او د اسلام په منځ کې هغه غزوه بدر دی د دې نه مخکې تیر شو کړ څومره سرایګانی چې رسول صلی الله علیه وسلم لېږلي دي او څومره غزوات چې د دې نه مخکې شوي دي نو په هغې کې جنگ نه دی شوی الا په کومه کې دا کومه چې اخرنۍ وه سریه او د هغې مشر عبدالله بن جحش رضی الله عنه نو په هغې کې دغه شوي دي چې یو مشرک پکې مردار شوی دی خو د دې نه علاوه پکې جنگ نه دی شوی په غزوه بدر کې بیا فریقین کافران او مسلمانان خیو بل ته مخامخ شوي دي او په دغه جنگ کې ښه وینې توی شوي دي او ښه ناشنا قربانیانې پکې مسلمانانو ورکړي دي هغه به انشاءالله په روان درسونو کې بیانو الله سبحانه وتعالی دې موږ له پوهه راکړي د قرآن او د حدیث او الله سبحانه وتعالی موږ له توفیق راکړي قرآن او حدیث باندې عمل کولو او څنګه چې الله سبحانه وتعالی په دې مبارک جمعات کې موږ یو ځای کړي وو دا شان د الله سبحانه وتعالی موږ د خپل خوږ پیغمبر محمد صلی الله علیه وسلم سره په جنت الفردوس کې یو ځای کې هذا والله اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين